بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیله لرم چې روغ به وئ. یو ځل بیا افغان ټیچ ایکسپریس چینل ته ښه راغلاست. په نننۍ ویډیو کې در سره په دې خبرې کوو چې ډي وي لاټري څه شی ده او څنګه ورته ثبت نام کولی شو. ډي وي لاټري یا ډایورسټي ویزا د متحده ایالاتو هغه پروګرام دی چې هر کال پکې 55,000 ویزې اعلانېږي. کوم کسان چې ګټونکي شي نو هغوی کولی شي چې د متحده ایالاتو په سفارتونو کې ویزا واخلي او متحده ایالاتو ته سفر وکړي. د ثبت نام پیل یې د 2023 اکتوبر په 5مه پیل او تر 2023 نومبر 1 پورې دوام کوي او نتیجه به یې د 2024 کال په سپتمبر میاشت کې اعلانېږي او ګټونکي به یې په 2025 میلادي کال کې متحده ایالات ته سفر کوي. کله چې تاسې د لاټري ګټونکي شئ نو تاسو ته د متحده ایالاتو دولت ایمیل نه کوي بلکې تاسې به ورته ایمیل کوئ او خپل معلومات به ورکوئ. هغوی به درته یو سفارت انتخاب کړي نو تاسو به هلته ځئ. لومړی به فی نفر $330 په سفارت کې جمع کوئ او وروسته به ویزا لګوئ. د پاکستان، هندوستان، چین، مکسیکو، انګلستان، برازیل او بعضې نورو هیوادونو اوسیدونکي ورته اپلای نشي کولی، خو له افغانستان څخه ورته اپلای کولی شو. نو راځئ د موبایل سکرین ته چې په عملي ډول کله چې تاسې ګوګل ته راشئ په سرچ کې به ډي وي لاټري ولیکئ او سرچ به یې کړئ او په لومړني ویب سایټ US ډپارټمنټ اف سټیټ په دې باندې به کلیک وکړئ. لومړی دلته بعضې لارښوونې دي، هغه دا چې مثلا دا لاټري به په کوم تاریخ شروع کیږي، د اکتوبر په 12مه شروع کیږي او د نومبر 2مه ختمیږي. او د عکس لارښوونې بیا په دې ډول دي چې دوی څه ډول عکس غواړي چې موږ او تاسې باید په ډي وي لاټري پروګرام کې اپلوډ کړو. لومړنی عکس چې ده دا سم ده، صفا ده، بکګراونډ یې سپین ده. دوهم عکس کې بکګراونډ یې هم بدل ده او کوالټي هم خرابه ده. دریم عکس هم خراب ده ځکه چې کوالټي خرابه ده، رنګ یې د بلو رنګ یې اخیستی ده. دریم عکس هم سم ده. په وروستي عکس کې سیوری ده، هم په مخ باندې سیوری موجود ده او هم شاته په بیکګراونډ کې سیوری لري. نو ستاسې عکس باید د لومړي عکس په ډول وي. سایز یې باید 600 په 600 پکسله کې وي. کوالټي هم باید ښه وي. نو تاسو به د انټري د شروع کولو لپاره په بیګین انټري باندې کلیک وکړئ. لومړی به دغه کوډ ورکړئ. دغه کوډ که تاسې نشئ معلومولی چې څه یې لیکلی دي، دلته یې بدلولی هم شئ. نو دغه کوډ زه ورکوم E4 BUR 6X2. دا به سبمیټ کړئ. لومړی به تاسې خپل شخصي معلومات ورکړئ او دغه انټري به په 30 منټو کې تاسې بندوئ، یعنې 30 منټو څخه زیات وخت به نه ورکوئ. باید تاسې په 30 منټو کې حتما خپله انټري فینش کړئ او سبمیټ کړئ. لومړی به تاسې تخلص ولیکئ. ستاسو په تذکره کې چې ستاسو تخلص هر ډول وي هماغه ډول به یې دلته ولیکئ. هر څه د پاسپورټ یا د الکترونیکي تذکرې مطابق ولیکئ. په دوهم کې فرست نیم خپل لومړنی نوم اصلي نوم دلته ولیکئ. په جینډر کې که تاسې چېرته نارینه وئ میل او که ښځینه وئ فیمیل انتخاب کړئ. د زیږېدو ورځ مو د پاسپورټ یا الکترونیکي تذکرې مطابق ورکړئ. په منت کې به ورته میاشت ولیکئ، په ډې کې ورځ او په ییر کې به ورته خپل د زیږېدو کال ولیکئ. څلورم سیټي
سیټي کې به ورته هغه ولایت ولیکئ په کوم ولایت کې چې تاسې پیدا شوي وئ. کنټري افغانستان انتخاب دی. او شپږم آپشن کنټري آف الیجیبیلیټي فار د ډي وي پروګرام، دا به همداسې پرېږدئ او دلته به یس وي. اووم کې به خپل تصویر ورکړئ. په تصویر باندې موږ او تاسو مخکې خبرې وکړئ چې څه ډول تصویر باید ورکړو. د تصویر د داخلولو لپاره په چوز نیو فوټو باندې کلیک کوو. میډیا انتخابوو او په سرچ کې تاسو ورته د خپل تصویر ته چې تاسو کوم نوم ورکړی وي هماغه نوم ورکړئ. ادرس کوم ځای کې چې ژوند کوئ هماغه ادرس ورکړئ. لکه لومړني ادرس کې خوست افغانستان، په دوهم ادرس کې خوست سنټر افغانستان، او ټاون خوست انتخاب کړئ، او ډسټرکټ هغه ولسوالۍ چې په هماغه اساس انتخاب کړئ. زه ورته مرکز انتخابوم. تاسو چې کومه ولسوالۍ وي هماغه انتخاب کړئ. او د زیپ کوډ لپاره تاسو کوم ولایت یا کوم ولایت کې چې اوس ژوند کوئ هماغه ولایت زیپ کوډ به انتخاب کړئ. خپل زیپ کوډ خپل ولایت ولیکئ او زیپ کوډ سرچ کړئ او په ګوګل کې نو تاسو ته به د خپل ولایت زیپ کوډ راشي. د زیپ کوډ لپاره زه راځم په کروم کې لیکم خوست. تاسې به خپل ولایت ولیکئ او پوسټل کوډ یا زیپ کوډ چې دا سرچ کړئ نو تاسو ته به کوډ راشي. نو د خوست کوډ دلته راغلو. د خوست کوډ 25350 دا د خوست زیپ کوډ ده. د خپل ولایت زیپ کوډ به ولیکئ. country where you live today، چېرته چې ژوند کوئ هماغه هېواد به انتخاب کړئ. که تاسو په افغانستان کې وئ افغانستان انتخاب کړئ، او که په کوم بل هېواد کې ژوند کوئ نو هماغه. او نمبر به خپل د موبایل نمبر داخل کړئ له کوډ سره. ایمیل کې به خپل ایمیل ادرس ورکړئ، په بي کې کنفرم یور ایمیل ادرس، په دې کې به خپل ایمیل ادرس دوباره ورکړئ. د زده کړو کچه چې تاسې څومره زده کړې کړې دي هغه به هم په 12 آپشن کې انتخاب کړئ. لومړی کې پرایمري سکول اونلی چې چا ابتدایه زده کړې کړې وي د هغوی لپاره، های سکول ډیګري له 12 فارغ، یونیورسټي ډیګري له پوهنتون نه فارغ، ماسټر ډیګري له ماسټرۍ نه فارغ، ډاکټریټ ډیګري له دکتورا نه فارغ. تاسې به خپل د زده کړې لیول دلته ولیکئ، خپل د زده کړې لیول به انتخاب کړئ. 14 what is your current marital status، ستاسې مدني حالت څنګه دی. که تاسې واده کړی وي نو لومړنی آپشن married and my spouse is not a US citizen، یعنی ما واده کړی دی خو میرمن مې د متحده ایالاتو نه ده. که د متحده ایالاتو وي بیا به دریم آپشن انتخاب کړئ. خو چې چا واده نه وي کړی نو هغه لومړی انتخاب کړئ unmarried. نو کله چې تاسو دا انتخاب کړئ نو دلته په 14 آپشن کې راځي نمبر آف چلډرن، د ماشومانو نمبر چې چا واده نه وي کړی 0، نو دلته 0 ولیکئ. نو کنټینیو باندې کلیک وکړئ. او دلته هغه معلومات چې تاسو داخل کړي دي تاسو ته بیا درکوي چې تاسو یې وګورئ چې تاسو کومه غلطي نه وي پکې کړې. که کومه غلطي پکې بیرته وګرځئ او هغه غلطي اصلاح کړئ. که غلطي نه وي ښکته راشئ او په سبمیټ باندې کلیک وکړئ نو ستاسو
انټري به سبمیټ شي. که غلطي وي نو گو باک ټو پارت 1 باندې کلیک وکړئ، نو تاسې به لومړی برخې ته چې هلته تاسې خپل نوم، خپل ایمیل ادرس، خپل عکس دا تاسې اپلوډ کړل، نو تاسې به همغې برخې ته لاړ شئ. که کومه غلطي تاسې نه وي کړې نو په سبمیټ باندې کلیک وکړئ. سکسیس یعنې دلته هغه انټري چې وه هغه مونږ زمونږ انټري وشوه، مونږ انټري وکړه په ډي وي لاټري کې. او دلته چې کوم معلومات یې له دې څخه سکرین شاټ واخلئ، دا در سره سیو کړئ. لومړی انټرنټ نیم په دی کې ستاسو نوم او تخلص دي، په کنفرمیشن نمبر کې ستاسو نمبر دی. کله چې په 2024 کال سپټمبر کې د ډي وي لاټري نتیجې اعلانیږي، نو تاسې به د کنفرمیشن نمبر په واسطه خپل حالت ګورئ چې آیا زه انتخاب شوی یم یا نه یم انتخاب شوی. که تاسې انتخاب شوی نو تاسې به ایمیل کوئ. هلته به کله چې تاسې ایمیل وکړ نو تاسو ته به هغوی ځواب درکوي، هغوی به د مخته تګ پروسې لپاره تاسو ته نور جریان درکوي. تر بیا ښې چارې ښه وخت ولرئ.